څه وکړو چې ښه خوب ولرو؟ د خوب د برخې متخصصان وایي چې د بېخوبۍ د مشکل د له منځه وړلو لپاره ځینې لارې چارې شته چې په لاندې ډول دي. اول، د ویده کېدو او ویښېدو لپاره د یوه منظم پلان لرل. دوهم، د قهوې چې کافین زیات لري او دې ته ورته نورو هغه څښاکو نه څښل چې کافین لري. دغه ډول څښاک تر خوب 6 ساعته مخکې باید بند شي. دریم، د سګرټو نه څښل او په تېره د شپې لخوا. څلورم، د شپې له طرفه له الکولو او درنو خوراکو ډډه کول. پنځم، ورزش کول. شپږم، د خوب کوټه باید نه زیاته ګرمه او نه هم ډیره سړه هوا ولري. اووم، وختي ویده کېدل. اتم، ورځ په کار تېرول. هغه کسان چې ورځ یې بېکاره تېروي د شپې وجدان د خوب اجازه نه ورکوي. دا طریقې که عملي شي د خوب اختلالات مو له منځه وړي او د وخت په تېرېدو مو خوب منظم کېږي. که له ذکر شویو طریقو سره بیا هم ښه خوب نه لرئ نو اړتیا ده یو ارواپوه سره مشوره وکړئ. ممکن ستاسې د خوب مشکل په ستونزه او ناروغۍ بدل شوی وي. مننه.